اکثر خلک به تاسو لیدلی وي چې دغه حافظه ډیره ښه وي. اکثر خلک ورته وایي چې ستا حافظه ډیره ښه حافظه ده. ته چې سم وګورې ستا میموري دومره ښه دی تا نه بیا هېرېږي نه. ته چې څه شی ولیکي یا څه شی زده کوي کوشش کوي نو تا نه بیا هغه څیز نه هېرېږي. او ډېر خلک به تاسو داسې هم لیدلی وي چې هغه څه شی که وګوري یا څه شی زده کوي نو هغې ته لږ تکلیف وي غریبانانو ته. هغې زده کېږي زر نه، د هغې میموري حافظې کې زر کیني نه. اوس دا مختلف قسم خلک دي. د ټولو باندې بېګا چې موږ څنګه ویلي وو چې موږ به ټولو باندې خبره کوو. خو اول دې باندې ځان پوه کوي چې میموري یا حافظه وایي څه ته او څنګه کار کوي. حافظه چې کوم دی یا میموري که تاسو وګورئ میموري موږ ورته وایو. تاسو به نوم اورېدلی وي میموري کارډ. خلک پکې ډیټا اچوي بیا یې موبایل کې ږدي هغې کې دنیا ډیټا سټور وي. داسې زموږ دماغو کې میموري کارډ دي. موږ دنیا کې چې څه شی ګورو څه شی اورو لکه موږ ولیدو ګاډی موږ نه هېرېږي چې ګاډی څه شی دی. تاسو ټولو ته پته وي ګاډی څه شی دی. موبایل څه شی دی موږ ته پته دی چې موبایل څه شی دی. دا ټول څیزونه چې څومره موږ ګورو که نه دا زموږ دماغو کې سټور کېږي. د میموري کارډ زموږ دماغو میموري کارډ کې سټور کېږي. موږ ته چې کله هم ضرورت وي زندګۍ کې چې بهر وځو چېرته ځې ودرېږه ګاډی راځي نو موږ ته پته دی چې ګاډی دې ته وایي. نو دا زموږ دماغو کې څومره انفارمیشن دی دا سټور کېږي. کله هم چې ضرورت وي موږ ته د ضرورت مطابق هغه الفاظ هغه ورډ موږ دماغو نه روالو بیا دماغ خولې ته سګنل یې راولېږي چې د دې ابجیکټ چې کوم دی دا نمه دی د دې سیز دا نمه دی دا ورته ویلی شي. موږ ته پته دی چې د دې دا نمه دی. دا چې څومره م انفارمیشن وي دا دماغو کې سټور شوي وي. اوس د دې قسمونه دي د حافظې قسمونه دي. یو د شورټ ټرم یو د لونګ ټرم. اوس شورټ ټرم دې ته وایي چې موږ یو نیم داسې سیز ده کو چې هغه موږ نه ډایرکټ بیا هېرېږي. لکه مثال دا دی چې موږ امتحان دی زموږ اگزام دی روان یو اگزام ته نو موږ ته اوس پته ولګېده چې دا کوېسچن یې پکې راغلي دي یا ما خو هېڅ تیاري هم نه دی کړي. یو 10 کوېسچن یې په ټایم باندې وګوره او یاد دې کړي. 10 کوېسچن یې چې کله یاد کړي ورلې رټه دې ولګوله اگزام دې وکړو ښه صحیح دي 10 کوېسچن یې پکې ولیکلي. خو چې کور ته رالې روټۍ موټۍ دې وکړه هغه بیا انسان نه هېر شي. دې ته موږ څه وایو شورټ ټرم میموري. اوس یو لونګ ټرم میموري دی. لونګ ټرم هغه میموري دی لکه موږ ته زموږ د والد صاحب نوم یاد دی چې څه نوم یې دی. خپل نوم موږ ته یاد دی. زموږ جومات چېرته دی موږ ته یاد دی او جومات نوم هم موږ ورته یاد دی چې کوم ځای کې موږ لمونځ کوو دې ته جومات وایو. څه شي کې موږ په تصویران ګورو یا استعمالوو هغې ته موږ موبایل وایو موږ ته یې نوم یاد دی. دا چې څومره انفارمیشن دي دا کوم ځای کې سټور شوي دي لونګ ټرم میموري. روډ دی دا ونه دی دا پټي دي دا چې څومره نومونه دي دا زموږ لونګ ټرم کې سټور شوي دي. اوس په لونګ ټرم یا شورټ ټرم موږ به شورټ ټرم لونګ ټرم ته څنګه کنورټ کوو جوړوو به دا څنګه. نو اکثر یو انسان وایي چې ما نه خبرې ډېرې زیاتې هېرېږي. زه څنګه کولی شم چې زما د شورټ ټرم کومه میموري دی د لږ وخت دپاره څیزونه راته یادېږي پکار دی چې دا ماته ټول عمر یاد وه ما نه هېرېږي ولې دا څیزونه. اوس په دا موږ کوو څنګه دا کېږي څه شي سره ریپیټیشن سره کېږي چې ته کله یو څیز غواړې چې زما لونګ ټرم میموري ته لاړ شي هلته سټور شي چې ما نه هېرېږي نو دا ریپیټیشن سره کېږي. ریپیټیشن یو څیز بار بار یادول دي یو څیز بار بار کول دي. یو سړی دی که هغه چېرته ګاډی زده کړو ګاډي کې 5 ګیرونه وي. اول ګیر دویم ګیر دریم ګیر. اول کې څه شی وي د دویم ګیر په ځای دریم ګیر ورکړي یا د دریم ګیر په ځای 5م ګیر ورکړي یا ریورس ولګوي. ولې د هغه شورټ ټرم میموري کې څیزونه سټور وي دومره ورته پته نه وي که لیدلی وي خو شورټ ټرم میموري کې وي. کله چې ګاډی ډېر وچلوي بیا ورته نه ګوري نه غلطېږي. ګیرونه هم ښه صحیح بدلوي اول دویم دریم ریورس ټولو پته وي. ولې چې دا څیزونه دا ګیر چې کوم دی دا لونګ ټرم میموري ته واوړي. دا دومره ریپیټ کې هره ورځ چلوي ریپیټ کوي دا لونګ ټرم میموري ته واوړي. کوم چې لونګ ټرم میموري دی هغې کې دا محفوظ شي دا څیزونه بیا نه هېرېږي. نو ریپیټیشن سره کېږي. ها اکثر داسې خلک وي چې هغه نه هر څه هېرېږي. که ډېر کوشش وکړي نه یې څه زده کېږي نه. دې باندې به نیکسټ ویډیو کې موږ ډسکشن کوو چې د دماغو پاور به څنګه ته ځي. که د چا دماغ کمزوري وي هغه ته کول څه پکار دي او د دماغو پاور به موږ تیزوو څنګه. مهرباني.